له نارینه‌وو څخه هر ښځه دغه رازونه پټوي. که تاسو غواړئ پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. زیات شمېر مېرمنې د خپل خاوند یو شمېر رازونه خپلو ښځینه ملګرو ته وایي. که کوم راز درته ډېر مهم وي نو خپلې مېرمنې ته یې مه وایئ. کله چې له تا سره مینه پیدا شي بې اشتها کېږي. په طبیعي ډول د هغې په بدن پاک او بې ویښتانو نه دی. هغه هیڅ وخت هغه مواد چې د ویښتانو د له منځه وړلو لپاره کاروئ تاسو ته نادر ښکاره کوي. که هغه درته ووایي چې زه چمتو یم، واده کې وخت نور هم چمتو کېدو باندې تېروي. د لومړنۍ اړیکې ټول غږیز پیغامونه ستاسې ځان سره ساتي او خپلو ښځینه ملګرو باندې هم اوري. مېرمن مو هر وخت دې ته اړتیا لري چې ورته ووایي ډېره مې خوښیږي. کوم کار چې ستاسې خوښیږي د هغې کار سره هغه هم مینه ښیي. خو دا داسې نه ده بلکې یې له تاسې سره مینه وي، نو نه له هغه کار سره چې ستاسې خوښیږي. هر سهار کار ته د تلو پر وخت هغې ته دا مهمه ده چې ښکل یې کړئ او خوښوي یې. دا د هغې ډېر خوښیږي چې په بستره کې د هغې په کنټرول کې اوسئ.